بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. 13 ورځ فایل ایکسپلورر آپشن مونږ او تاسو درس ویلی، یو اندازه درس ویلی ده. نن راځو بل درس وایي. دلته ګورئ تر هاید ایکسټنشن فار نان فایل ټایپس دا مو ویلی و. نن سوای بل شی ده هاید فولډر مرج کانفلیکټس. د دې وظیفه څه شی ده چې کله دا انتخاب یې څه کار کوي او چې کله انتخاب نه یې څه کار کوي. ګورئ اوس انتخاب ده دلته راځو. زه دغه یو متن د یو فایل دی چې نه هغه کاپي اخلم. طور د مثال دغه یو دانه ده، دا کاپي اخلم. دلته راځو ډیسکټاپ کې دا پیسټ کوم. پیسټ یو وارې سو بیا دا پیسټ کوم دویم وارې. ګورئ څه وایي سو آپشن راځي، درې آپشن راځي. replace the file in the destination. یو دا ده skip this file یا compare into the forward file. دا درې وړه هغه راځي آپشن راځي چې آیا دا غواړي چې ریپلیس کې دا د هغه په ځای واچوي هماغه ده، یعنی هغه شته ده دا ریپلیس کې د هغه په ځای راسي. یا skip this file یا دا لرې که نه دا نه غواړم هلته چې د دې شته دا رقم فایل دا د ایسته چې دا نه غواړم. یا کمپیر یا مقایسه کوو، دواړه مقایسه کوو که لږ نیم تغییرات پکې بیا دلته پیسټ که کنه بیا څه کوي بیا ځي. ګوره هلته څه و هلته انتخاب و. راځو موږ او تاسو څه کار کوو. دلته د دې ټیک مارک ته نه ایسته کوو، دا ته نه ایسته که اپلای. راځو دلته اوس زه دا پیسټ کوم. څه پیسټ مې ویلې ښه تو درې دا ظالم دا خو بیا دا درې وړه هغه کوي چې کله دلته هغه کې پوس بیا څه راځي دوه آپشن راځي چې یا یس یا نو. که غواړئ چې دلته اپلای راځي او که نه یې څه وایي نو ورته وایي. ښه دلته وګورو. راځو دا ورته انتخاب که ته راځو دا پیسټ وایي بیرته پیسټ کوي دا آپشن راځي. راځو بل شی ده فایل ایکسپلورر آپشن ویو هاید پروټیکټډ اپریټینګ سیستم فایل. ګوره دا اوس انتخاب ده. وینډوز کې یو څه مهم آیکنونه دي ښه مهم معلومات دي. هغه چې کله ته وینډوز انسټالوي هغه وینډوز سره راځي خو خپله کمپیوټر وینډوز اتومات هغه هایډوي یعنې پټوي هغه یوزر ته نه ښکاري. خو یعنی ځکه که هغه ښکاره سي که یوزر هغه وغواړي هغه ډیلیټ کړي هغه ډیلیټ سي له منځه لاړ سي د هغه خرابېږي ورسره. دا وینډوز نه ده وینډوز خرابېږي بیا سم کار نه کوي. نو دا تیار هاید دی چې نه چې دا ټیکمار انتخاب وي. ګورئ دا اوس انتخاب ده. دلته راځو موږ او تاسو سی ډرایو ته راځو. ګوره څو فولډرې دي دا څو دانې فولډرې دي. دلته فولډر آپشن ته راځو. دلته شو هایډن فایل خو به انتخاب نه وي. ګوره شو هایډن فایل انتخاب دا ډونټ شو ورته وایم. ګوره څومره فایل دي دلته دوغومره اندازه دي نور پکې نشته. زه وایم څه کار وکړه دلته هاید پروټیکټډ اپریټینګ سیستم چې ده د دې هغه ټیک مارک چې ده دا ایسته کوو. ګوره دا داسې کله ایسته که یس ورته وایه. دلته راځو دا اپلای که چې کله اپلای سو ګورئ رانغی خو څه شی ده ډونټ شو هایډن انتخاب ده. زه وایم دا شو که ګوره څومره فایل راغی نور دومره نوي راغلل. دا فایلونه چې دا هغه فایلونه دي که دا ډیلیټ سي وینډوز ته ضرر رسوي یا وینډوز خرابېږي کرپېږي یا یو څه اجزا دي یو څه اندازه دا خرابېږي. د دې لپاره څه کوي دلته دا یې پټ کړی ده دا نه ښکاري. دلته څه کوي دا یې پټ کړی ده. اوس چې کله ته ځې دلته بیرته زه وایم نه اوس شو سو که نه اوس که یو څوک راسي دلته دا یو د دې نه دا ډیلیټ کړي دا چې کله ډیلیټ کړو بعد هغه څه کېږي کېدای شي دا وینډوز ختم سي وینډوز خراب سي. نو ته بیا څه کار کوي دلته راځي آپشن ته دا بیرته رااخلي دا پروټیکټ هاي دا انتخابوي. دا چې کله انتخاب سو دا څه سو دا ټول ګوره دا لرې سو یو څو دانې بیا هم پاتې ده دلته خو دا څه کار ده ولې دلته پاتې ده. ګوره شو هایډن فایل ورته انتخاب ده. کوم چې هایډ سوي دی هغه شو کوي. زه وایم نه دا ډونټ شو که ډونټ شو ورته وایي بیا څه کوي بیا فایل ټول ځي دومره لږ پاتې کېږي. یعنی وینډوز بیا نه خرابېږي له خرابېدو نه
دلته په امن سو په امان سو. راځو بل شی ده لانچ فولډر وینډوز ان سپریټ پروسیس. ګوري دلته موږ تاسو یو آپشن ویل کنه open each folder in its windows. سکله دا انتخابي ته هر فولډر څخه خلاصي هر چوکاټ وینډوز څخه خلاصي هغه څه کېږي بیل بیل خلاصيږي. نو موږ تاسو ویل چې هر یو دا بیل بیل څخه خلاصيږي دا پروسیسر ډیر مصرفوي. پروسیسر څه کېږي مصروفیت د پروسیسر زیاتوي. خو کدا هم ته انتخاب کې او دل تراس ویو ته دغه لنچ داسې انتخاب وي سکله دا اني اماغه د پروسیسر هغه کوم مصروفیت چې دا هغه بیرته لمنځه وړي یعنی ډیر نه مصرفي. پروسیسر سره کومه کوي پروسیسر ډیر مصروف نه وي سکله دا چې دا انتخاب وي. او کدا ایسته کې بیا څه کېږي بیا د پروسیسر مصروفیت زیاتېږي. پروسیسر مصروفیت همغومره زیات پاتې سم کار نه کوي. بیا ها ریسټور پریویس فولډر خدا موږ تاسو نه ښکاري کنه موږ تاسو ته اوس خو نه ښکاري څنګه پروسیسر ډیر کار کوي مصروف ده کنه ده کنه که ډیر زیات فایلونه هغه کې خلاص کې په هغه صورت کې بیا معلومات کېږي چې پروسیسر په څومره اندازه دا مصروف ده. ریسټور پریویس فولډر وینډوز اټلاګاف ګوري اټلاګان هایبرنیټ څوک وایي څه کار کوي یو کس وایي د هایبرنیټ وظیفه نم ده ظاهر څه وایم درنه نه هایبرنیټ مونږ تاسو په سٹارټ منیو کې مو ویل کنه یو شټ ډاون یو هایبرنیټ. هایبرنیټ دیتا وایي چې کله په کمپیوټر کې پروګرامونه تا خلاص کړی او بعد لغه کمپیوټر ته بندي هایبرنیټ کوي چې کله خلاصي هغه ټول پروګرامونه خلاص پاتې او که شټ ډاون کې شټ ډاون څه کار کوي چې کله کمپیوټر شټ ډاون کوي یا کوم پروګرامونه ستا خلاص کړي هغه څه کېږي هغه ټول بنديږي. نو دلته چې وایي ریسټور پریویس فولډر وینډوز اټلاګان سکله دا انتخاب وي دا سکله انتخاب وي ته کمپیوټر شټ ډاون هم کې هایبرنیټ شټ ډاون هم کې سکله ته بیرته خلاصي هغه ټول فایلونه تاسو بیرته راولي ریسټور کوي ستا خلاص پریخي نه بنديږي یعنی که بندم سکله ته بیرته خلاصي کمپیوټر هغه بیرته څه کېږي ریسټور کېږي بیرته راځي. دلته بل شی ده شو ډرایوز لیټر. ګوره هر ډرایو ځان ته لیټر لري کنه دلته راځو د سپیس دا کلوز که دلته راځو ګوره دا چې ده سی ډرایو ده ډي ډرایو ای ډرایو اف ډرایو ډرایوونه نومونه دي ای ډي اف کنه دا تیار شته د سی ډرایو ده. اوس که دلته ته راسې هغه دا ته لري کې دا ټک مارک چې وایي شو ډرایو لیټرز که دا ته نه ایسته کې دا ډرایو لیټر بیا نه ښیي چې شی ده ګوره دا سی ډي ډرایو ده لوکل ډیسک نیو ویلیوم ګوره نوم نسته. اوس تا ته معلومات نه کېږي چې کوم یو ته سی ډرایو ده کوم ډي ډرایو ده کوم اف ډرایو ده هغه ډرایوونه بیخي نه ښکاري. او چې کله دلته راسې بیرته دا ورته انتخاب کې شو ډرایو لیټر ورته وایه بیا بیرته څه کوي هغه بیرته راځي هر یو ټول ډرایوونه ښیي. دلته show encrypted or processed NTFS file in color ګوره دا څه کار کوي په طور د مثال زه دلته راځم صحیح ده دغه یو فایل ده دغه یا دا هغه کوم زه کمپریس کوم یا دا انکریپټ کوم. ګوره رائټ کلیک ور باندې کې پراپرټیز ته راځي دلته اډوانس ته راځي دلته ګوره چې ده کمپریس ته بل انکریپټ ده یو د دې کمپریس چې ته وایي چې د دې سایز کموي هغه سایز اندازه نه ده وزن د دې کموي. انکریپټ چې ته وایي انکریپټ دې ته وایي چې په دغه کمپیوټر کې حال دا سیدا ډرایو کې ده کنه چې بل یوزر هم راسي موږ تاسو ویل په کمپیوټر کې څومره یوزر وغواړو موږ تاسو جوړوي چې بل یوزر راسي دلته بیا ما دا دایمي انکریپټ کړی بیا دا نه ښکاري هغه ته څه کېږي هغه ته نه ښکاري. نو دلته زه وایم دا انکریپټ مې که یس اوکې ګوره دا اوس څه شی سو یو د قفل علامه ور باندې راغی خو رنګ تغییر ده نه د تغییر سوی چې دا رنګ نه د تغییر سوی. نو دلته چې کله هلته هغه انتخاب وي څه کار کوي د دغه انکریپټ سوی دا په دوه رنګونو شین او یا دغه بل شین آسماني شین او یا دا بل زرغون شین سي ده په دغه دواړه رقم رنګونه دا بیا ښیي ښه ګورئ دلته راځو دا چې ده اوس ټیک مارک نه دا ټیک مارک یس اوکې ورته وایه اپلای دلته راځو
ګوره په کوم رنګ سو دلته زیړ نه ده سترګې د کار نه کوي لکه شین رنګ ده ښه زرغون شین ده ښه که دغسې که هغه کمپریس سي هم دغسې کار کوي دا بل به موږ او تاسو کمپریس کړو ګوره دلته راځي اډوانس دا کمپریس ورته انتخاب کړه اوکې ګوره په کوم رنګ سو شین آسماني رنګ دا چې دا کمپریس ده ګوره دا کمپریس سوی ده نو اپشن هلته وظیفه یې څه ده چې همدغه رنګونه بدلوي چې کوم یو که انکریپټ وي که کمپریس وي دا رنګونه ورته بدلوي ښه دا و بل که غواړې چې دا ایسته کړې بېرته که نه همالته لاړ شه ټیک مارک ایسته کړه بېرته ایسته کېږي بل شی ده دغه شو پاپ اپ ډسکرپشن فار فولډر اینډ ډیسکټاپ آیکن ګوره دلته پاس موږ او تاسو یو شی ویلی و که نه ډسپلی فایل سایز انفارمیشن فولډر ټیپس ګوره فولډر ټیپس کې موږ او تاسو ویلي چې شی ښکاره کړي انفارمیشن معلومات د هماغه فایل موږ او تاسو ته ښکاره کوو که نه دومره سایز ده وزن ده د دغه پروګرام ده په دغه تاریخ کې جوړ شوی ده که دا هم بیا ایسته کوو چې و یوازې کریټ ډیټ ایښوده که نه هغه د جوړ شوی تاریخ او چې کله دا هم ایسته سي دا او دلته راسي دا به هم ته ایسته کړي دا ډسکرپشن نه ده دا ایسته کړي بیا یو فایل هېڅ شی هم بیا معلومات دلته نه ښیي تا ته ګوره آیکن باندې راځي خو څه کوي معلومات نه ښیي بیخي ګوره بیخي هېڅ معلومات نه ښیي چې دا څه وخت جوړ شوی ده د دې نوم چې شی ده څومره سایز ده هېڅ شی هم نه ښیي او که موږ او تاسو دلته راسو دلته دا ټیک مارک چې ده دا به هم هغه انتخاب کړو دلته راسو دا بل به انتخاب کړو دا چیک کو دا انتخاب بل هغه ته چې دلته راځي څه کوي ها دا کلوز کړه څه کوي ګوره ټول معلومات تا ته ښیي دغه نوم یې دا شی ده سایز دومره ده په دغه تاریخ کې دا جوړ شوی ده راځو بل شی ده شو پریویو هنډل ان پریویو پین ګورئ دا څه کار کوي چې کله انتخاب وي دلته پریویو پین کې ښیي ګوره پریویو پین چېرته ده ښه دغه پریویو پین ده دغه پریویو پین دا چې کله ته خلاص کړې دلته ګوره راغی په دغه یو ګوره دا کمپیوټر هغه فایل ده که دې باندې کلیک وکړم دلته څه کېږي د دې معلومات ما ته ښیي دلته ګوره د دې په منځ کې چې کوم معلومات د کوم شیان لیکلي دلته ښیي په دې باندې کلیک وکړه دا ښیي دې باندې کلیک وکړه دې باندې کلیک وکړه دلته ګوره دې باندې دلته ډبل کلیک وکړه یو کتاب ده په طور مثال دې باندې کلیک وکړه څه کوي نو پریویو اویلیبل دلته دا پی ډي اف دا ولې راغلی څه کوي دې باندې ګوره یو کلیک کې څه کوي دلته ښیي ټول معلومات دلته ښیي ګورئ زه څه کار کوم دلته راځو زه ورته وایم چې دا مه ښیه دلته شو پریویو دا ورته ایسته کړه دا داسې ایسته کړه بیا څه کوي بیا نه ښیي دلته هر یو باندې کلیک کوي بیا نه ښیي او چې کله دا انتخاب وي بیا ښیي بل شی ده بل ګوره دا سټیټس بار ده شو سټیټس بار چې کله دا انتخاب وي ګوره دې ته سټیټس بار وایي دلته معلومات ښیي دا په ډرایو کې ده که نه ګوره 14 دانې دي یو دانه انتخاب شوی ده 12 کې بي ده کوم یو څه انتخاب ده چې ده دلته څه انتخاب شوی ده هغه کوم یو ده 12 کې بي ده دا به ایسته کړو ګوره دا ایسته کړه ګوره دلته څو دانې ټول 14 دانې دي دغه یو انتخاب دا څومره ده یو دانه انتخاب شوی ده 12 کې بي سایز ده دلته ښیي دا معلومات دې ته سټیټس بار وایي او که دا انتخاب نه وي ګوره دا سټیټس بار بیا څه کېږي دا ورکېږي دا دلته نه ښکاري سټیټس بار دا ایسته کړه ګوره سټیټس بار زیدې دی اوس نه ښکاري چې په دغه فولډر کې څومره فایلونه دي څو دانې دي یو هم نه ښیي بیا درته چې کله بیا انتخاب کې بیا څه کوي بیا دلته ښیي